دویمه مسله هغه ده که چا دا کار وکړو یعنې قسم یې وخوړو چې په ما باندې زنانه حرام وي نو دې به کوي څه کول د دپاره دوه کاره دي یو اول خو به دا کار کوي چې توبه به وباسي ځکه چې دا حرام کار یې کړی دی حلال حرامول حرام حلالول دا ناروا کار دی نو دویم کار به دی دا کوي چې کفاره د قسم به ورکوي ځکه دا قسم به دی لازم ماتوي په دې له ښکلی دلیل او مثال به هم درکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه ګبین حرام کړی و که یا په ځان باندې ماریه حرامه کړې و کله چې د زنانو په منځ کې خبرې راغلي نو الله ورته وویل لم تحرم ما احل الله لك ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله ستا دپاره حلال کړي بیا مخکې ورته الله وویل قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم الله په تاسو باندې بیا لازم کړي دي د دې قسمونو کولا وهل او حلالول یعنې داسې قسمه قسم به سر ته نه رسې ولې به سر ته نه رسې ځکه چې دا کار ناروا دی زیاتې دي کړی یو سړی قسم وخوري چې دا حرام به په ما باندې حلال یا حلال به ما حرام دا خو نشي کېدی نو دی به لازم کفاره د قسم ورکوي بیا خو واده کوي که نه کوي جدا مسله ده خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې په ما باندې واده حرام دی دا یو جدا مسله ده یو سړی وایي زه واده نه کوم هغه به چې د بل ځای کې بیان کړو چې دا څنګه شریعت کې څنګه مسله دا ښه خبره ده که نه ده یو سړی وایي زه واده نه کوم دینداری خو نه ده خو واضح شوي دینداري نه ده یو سړی هسې وایي زه واده نه کوم جدا مسله ده خو یو سړی دا وایي چې واده په ما حرام دی موږ د هغه مسله بیان حرام ورته نشي ویل باقي د واده حکم چې دی د نکاح دا د انسان په طاقت پورې یعنی تعلق ساتي د هغې سره او څومره چې د ضرورت یې ورته لکه کله نه کله واده واجبي کله په تا باندې لازمي چې ته به نکاح کوې او واده کوې چې کله د سړي طاقت یې بدني او مالی او د فتنې نه یریږي او د شهوت د غالبه کېدو نه داسې ټیم کې په ده باندې نکاح واجب دی او دغه شان عام اوقاتو کې نکاح مستحب ده د پیغمبر طریقه ده چې سړي ته پکار چې واده وکړي کله نکاح مکروه وي یعنې نه کول یې غوره وي لکه یو سړی بیمار یا طاقت نه لري نو کله مکروه شي هغه ځان له یوه مسله ده والله اعلم